شرط درته دسی مخې ته سخت مسله راشي یو چیک پوسټ درته مخې ته راغی ته وایې چې په دې کې ما په خیر پاس کی یا په ایرپورټ تیریږي یا په چیک پوسټ تیریږي درې پیرې د آیات ووایه وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون بس بیش پی شفق بس پر تیریږي پی نبی علیہ السلام موټې خاوره وچنګلوي شاهت الوجوه بس سترګې ړندې کڼې شوې نبی علیہ السلام دې ښه ولاړ دی نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ځان ملګری دواړه روان دي غاری سور په یو څو میله فاصله باندې دي هغې ته روان شو سفر یې شروع کړو دیک یو کافر راغی دی ته وی تاسو دلته څه کوئ وی د نبی علیہ السلام نه چا غیرت او کړی دا به راوځي بیا خو ما ولیده خو لاړ هغه داسې تیر شو په دې لار تیر شو ما خپله ولیدو عجیبه خبره ده چې دې کور ته ورغلل بستره یې ولټول هغې کې علي رضی الله تعالی وی نبی علیہ السلام ما ته پته نشته چرته به تلې څه ټایم به تلې بس تللی دی زه د هغه په بستره باندې یم امانتونو دپاره یې پرېښوم ما ته خو یې پته نشته دی چې وکتل امام الانبیاء تلے ابو جہل ورغه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کورت اسماء بنت ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور وروتله په پلار دې څه شو ما ته پته نشته د ابو جهل چې ول سپېړه را پرې خودل په دې خله باندې وینې رااله څه شو پلار دې ما ته مې د پلار پته نشته د پوه کړي وی چاته به ال نه وای زه به د نبی علیہ السلام سره ځم خو چاته به خبر نه ورکوي او چې څومره پیسې وي اشرف هغې ټولې ځان سره واغستل نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پلارو ابو قحافه په سترګو ړوند و ښه مسلمان لا نه و راغې دې نوڅو ته وی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لاړه هغه مال هم ټول وړو وی د مال ولې وړو هغې ورته مال یې نه دی وړی خو یې پرېښی دی وی کم ځای دی دوی چې د مال هغه کمه کې به دراهم او سونه پراته وو که نه خو سره زر او سپین زرو په هغې تیلی کې نیسي ګټې مټې ور واچول هغه یې ډکه کړه او دا پلار یې وله راوسي هو لاس وي ووه وی مال یې پرېښی وی زه چې مال یې پرېښی دی نو دی دې ګرځي هغه ړونو که نه دی راوسو وی هر څه یې راته پرېښي دي دا ټول یې پوه کړي لور ته یې وی چاته بال نه وای زوی ته یې وی چاته بال نه وای غلام ته وی چاته بل نه وای دا درې کسې پوه کړي یو زوی یو لور او یو غلام دا درې واړه پوه کړي لور ته وی ته به راله روټۍ تیاری او غلام ته وی ته به یې راله وړې راوړې او دلته به بیزي سری را سری زوی ته وی ته به یې راله وړې راوړې لور ته وی ته به یې تیاری او غلام ته وی ته به دلته خوا وشه بیزي میزي سری نو معلومات پکې چې دا خلق څه وایي مونږ باره کې څه وایي مونږ ته به اطلاع را رسئ دا درې کسې خبر کړي د ټول کور خلق یې د نبی علیہ السلام په خدمت کې لګېدلی او که نه ځکه خو علما وایي د پروانې دپاره چراغ پکاري دا ګلونه هم دا پرپرکیم لیدلی وی پروانې کو چراغ پروانې له څه پکاري ډیوه پکاري دا پرپرکی چې الوزي نو دی له لیټ پکاري که نه دی د دې نه ګیر چاپېره چورلی نو وی پروانې کو چراغ پروانې له خو چراغ پکار دی او بلبل کو پول او بلبل له څه پکار دی ګل پکار دی بلبل چې دی په ګل کېږي نو دله ګل پکار دی او پروانې له چراغ پکار دی او وی صدیق کے لیے صدیق کے لیے خدا کے رسول پول او د صدیق د پارا د الله رسول چې دا ګولو بس اب داغه نه تاویدو بس نو زوی لور غلام ټولی په خدمت کې لګولې دي چاته به ال نه وای دی کې دا ابو جهل انعام مقرر کوي سو خان بور کوم کو چا نبی علیہ السلام راونی ورالان دی کراله خلق قوت ګرځي ګرځي د غاری سور خواله رالل دا غاری سور دسی دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دسی وکتل نبر د دوی د خپیخ کاری دی سی ګرځیدل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وی د الله حبیبا دی کدی خپل خپوتو ګوري خو ما تا به ویني ګوره
نبی علیہ السلام ورته ما ظن باثنين الله ثالثهما. اے ابو بکر صدیقہ ته د هغه دوو کسانو په باره کې څه ګمان کوي چې د هغې دریم ملګری رب العالمین دی؟ ماته خو دوه نه یو که نه، دریم شته چې رب دی. د چا سره چې ملګری رب العالمین دی که نه، بس رب ملګرتیا ونیسه، د رب ملګرتیا. مونږ سره رب ملګری دی، فکر مه کوه چې وردند شو نو داسې یو څادر ورسره هغه ټول داسې خس خس په غار کې سوړه بندې سوړه بندې سوړه بندې ټولې سوړې بندې کړلې، یوه کوله او پاتې شوه، هغې ته یې داسې خپه کېښوده. زخریله سیس چې ټک ورکه د نبی علیه السلام سر د ده په ورون باندې پروت دی، دی سنډېږي نه، خو د ټک اثر و د سترګو نه یې اوښکې لاړې په نبی علیه السلام په مخ ورپرېوت. نبی علیہ السلام راویښ شو، ابوبکر صدیق څه دي؟ وی هغه څادر دې څه کړ؟ وی هغه مې خس خس کړی دی، په دې سوړو کې مې یخی دی. دعا یې وکړله ښه، وی اللهم اجعل ابا بکر معي في درجتي يوم القیامه. یا الله د ابوبکر صدیق له زما مره درجه ورکړي په ورځ د قیامت. الله اکبر، دا د غار ملګری و که نه؟ بیا یې ورته ویلي ابوبکر صدیقه انت صاحبی فی الغار، تو زما ملګری وی په غار کې، نو وصاحبی علی الحوض، په قیامت کې چې په حوض کوثر ولاړ نوم به مې ته ملګری. خبر دلته د غار ملګرتیا، هلته د حوض ملګرتیا. انت صاحبی فی الغار وصاحبی علی الحوض، زما ملګری به په حوض هم تیخه. قربان مال او جانې ته قربان کو. لور په خدمت کې لګېدلې ده، زوی په خدمت کې لګیا دی، غلام په ټول کور د امام الانبیا په خدمت کې لګولې. چې 3 ورځې تېرې کړلې، وی زه چې مخې ته سفر روان شو، سفر کوي لار کې ام معبد یوه زنانه وه، خلکو ته به خوراک مراک دی مسافرو له ورکو، یو چبوتری وه. نبی علیه السلام ته ورغی، الله اکبر، چا پیژنده چې دا امام الانبیا روان دی. چې ورغې هغې کره ورغې، هغې نه د خوراک مطالبه وکړله، یوه کمزوري بیزه ولاړه وه. نبی علیه السلام ورته دې نه مونږ له لږ پی نه راکوئ؟ وایي د الله حبیبه دا خو د کمزورتیا د وجې ولاړه ده، نه د کنډک سره نه شي تللی، تللی نه شي نو ځکه کور ولاړه ده. وایي زه ته یې ما ته لږ رادې خوا کړه. الله اکبر، چې امام الانبیا ته یې رادې خوا کړله، او امام الانبیا پې لاس راغ، وایي لوښی راوړه، بس د پویو چینه زنده شوله. ټول کور ته وسکئ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وسکا، غلام ته وی وسکا، ټول وسکل، او په اخر کې په خپل وسکل، ټول چې وسکا. بیا چې پاتې شو، هغې ته وی دا کور کې کېده، وی دا به دې په پکار وراشي. او په یو اوښ نبی علیه السلام قصوا اوښه باندې نبی علیه السلام کېناست.